منمه چې سینه کې زړګی دی لیونی دی منمه چې سینه کې زړګی دی لیونی دی یو څوک په چا یادیږي او ژوندی دی لیونی دی زمونږ د کلي منځ کې یو ملنګ سندرې وایي زمونږ د کلي منځ کې یو ملنګ سندرې وایي زمونږ د کلي منځ کې یو سړی دی لیونی دی نه دا سړی په کاڼو باندې مولویو بال دی نه دا سړی په کاڼو باندې مولویو بال دی نه دا د روایاتو نه پردی دی لیونی دی یو چا کلي کې وکړله پوښتنه د سهراب یو چا کلي کې وکړله پوښتنه د سهراب یو چا ویل زمونږ ګاونډی دی لیونی دی یو چا ویل زمونږ ګاونډی دی لیونی دی سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ درنو لیدونکو هیله ده چې ټول روغ جوړ او د صحت جامو کې به نغښتي یاستئ ښه راغلاست زمونږ شاعرانه بنډار ته مونږ په خپل شاعرانه بنډار کې یو ځل بیا خواږه وتلي شاعران مېلمه کړي دي چې دې څخه به خواږه شعرونه او د دې د شعر د عمر په هکله به پوښتنې کوو ما سره د نن ورځې شاعرانه بنډار کې استاد محمد عظیم فکرمند او جاوید سهراب مېلمه دی تاسو دواړه ته په خپل شاعرانه بنډار کې ښه راغلاست مننه کور ودان په سر کې راځي سهراب صاحب تاسو ته ولې مشاعرې ته مخه کړله مننه واسط جانه زه هم سلامونه د بنډار راغلو مېلمنو ته او ټول لیدونکو ته وړاندې کوم علیکم السلام ژوند دی د ژوند ناخوالې دي د هېواد ناخوالې دي او داسې ناخوالې دي چې سړي ته درد ورکوي او هغه درد بیا سړی اړ کېږي چې شعر ولیکي او هغه درد دومره زورور شي چې سړی شعر او شاعرۍ ته اړ باسي په سر کې راته ووایې تاسو ټولګه هم چاپه شوله نو ټولګه مو چې چاپه شوله نو دا په څومره وخت کې اماده کړله دا شعري ټولګه خو تقریبا په نهه کالو کې ما اماده کړې ده چې په دې باندې کتنې شوې وې په دې باندې دوستانو نظریات د شاعرانو مشرانو شاعرانو نظرونه مونږ اخیستي وو دې کې ډېر تغیرات راوستل هغې نه بعد مو د مینوالو ته آیا تاسو په ټولګي کې یوازې نظمونه جپجه شوي نه که نه نظمونه هم دي غزلې هم دي غزلې هم شته او نظمونه هم شته خو ډېرې نظمونه دي پکې نظمونه دي یعنې تاسو شوق علاقه د شعر په برخه کې ډېر نظم هم سره ده او خپل پیل مو هم د شعر په برخه کې د کوم فلمونو څخه وکړ نظم څخه نظم سهراب صاحب تاسو قدرمنو لقمندان په تمه دي چې تاسو څخه یو څه واورئ مننه زه به یو غزل درته ویم غزل نه مخکې دا دوه شعر دي چې دا چې په وړه خبره ژاړي زړه نری ساتي دا چې په وړه خبره ژاړي زړه نری ساتي دا سړی به خامخا په زړه کې لیونی ساتي او ما پسې دعا کوه ما دعا کې یاد ساته مننه ما پسې دعا کوه ما دعا کې یاد ساته مورې باوري یمه مورې ما به خدای ساتي غزل دی ته چې ځان وژنې نو زړه دې د کتو دی ته چې ځان وژنې نو زړه دې د کتو دی مسلمان وژنې نو زړه دې د کتو دی زه د خدای له ډاره مچ وژلی نشم ته انسان وژنې نو زړه دې د کتو دی زه د خدای له ډاره مچ وژلی نشم ته انسان وژنې نو زړه دې د کتو دی د هغې به هم بچي وي زندګي وي چې حیوان وژنې نو زړه دې د کتو دی د خدای ډار در سره نشته په منبر چې امامان وژنې نو زړه دې د کتو دی او سندرغاړي یا غزل د ګډو وټکو ماشومان وژنې نو زړه دې د کتو دی سندرغاړي یا غزل د ګډو وټکو ماشومان وژنې نو زړه دې د کتو دی زه سهراب درته حیران ګوته په غاښ شم چې وجدان وژنې نو زړه دې د کتو دی مننه زه سهراب درته حیران ګوته په غاښ شم ته وجدان وژنې نو زړه دې د کتو دی ډېر ښایسته رښتیا هم درنو لیدونکو په دې شعر کې داسې څه پراته ول چې ټول هغه د وطن بیان و نو سهراب صاحب ډېره زیاته مننه ورځو فکرمند صاحب ته فکرمند صاحب تاسو ته په خپل ننني بنډار کې ښه راغلاست وایي فکرمند صاحب که تاسو راته په لومړیو کې ووایي څومره شعرونه مې تر دې دمه لیکلي آیا ټولګه لرئ نه ټولګه مې نه ده چاپ کړې او ټولګه نه لرو بس او تر دې دمه پورې حساب مو هم نه ده نیولی چې څومره مې لیکلي خو کله چې احساس راوپارېږي یو نیم شعرونه او غزلونه ولیکو اراده خو یې لرئ د ټولګې چې ټولګه بس انشاءالله
نو فکرمن صاحب تاسو څخه هم یو څه اورو. ولې نه مور تر عنوان لاندې یو غزل مې لیکلی چې مهرباني مونږ سهراب صاحب پرهرونه چې د زړه پرې ټول رغېږي پرهرونه چې د زړه پرې ټول رغېږي همدا مور ده چې مې زړه پرې خوشحالېږي ډېر ښایسته یو ځل بیا پرهرونه چې د زړه پرې ټول رغېږي همدا مور ده چې مې زړه پرې خوشحالېږي چې په زړه باندې مې غم وي ورته ورشم چې په زړه باندې مې غم وي ورته ورشم تش کتو باندې غمونه مې کمیږي وای ډېر ښایسته کومه ورځ چې دعاګانې راته وکړي یو ورځ چې دعاګانې راته کومه ورځ چې دعاګانې راته وکړي بس د ژوند چارې مې ټولې راسمیږي او اصولي صاحب د جنت دروازې خلاصې مې پر مخ شي د جنت دروازې خلاصې مې پر مخ شي په اوږو چې د غم پیټې لرې کېږي او فکرمند چې دعاګانې ورنه غواړي فکرمند چې دعاګانې ورنه غواړي د ژوندون ډیوه یې هره ورځ بلیږي او بل غزل مهرباني اورو ملکزی صاحب دا ډېر کلونه مو چې دې خاوره کې بنګ وکرل وای دا ډېر مننه دا ډېر کلونه مو چې دې خاوره کې بنګ وکرل ولې قیامت بشي چې یو کال مو لونګ وکرل وای ډېر ښایسته ډېر ښایسته دا ډېر کلونه مو چې دې خاوره کې بنګ وکرل ولې قیامت بشي چې یو کال مو لونګ وکرل مصیبتونو آفتونو نه بخلاص شو کله ملکزی صاحب مصیبتونو آفتونو نه بخلاص شو کله چې مو په خپله یو په بل پسې دا جنګ وکرل وای ډېر ښایسته اصولي صاحب دا څه نخرې دي د اغیارو چې په موږ یې کوي دا څه نخرې دي مننه دا څه نخرې دي د اغیارو چې په موږ یې کوي یو غدار لرې شو څو نورې څنګ په څنګ وکرل میوې د سولې ته به کله زموږ لاس رسیږي میوې د سولې ته به کله زموږ لاس رسیږي دوی میوهدارې ونې ماته په ګړنګ وای ډېر ښایسته ډېر ښایسته او مننه د دې هیواد د سمسورتیا او آبادۍ په خاطر د دې هېواد مننه سهراب صاحب د دې هیواد د سمسورتیا او آبادۍ په خاطر فکرمند ځکه ښه ګلونه رنګ په رنګ وکرل وای ډېر ښایسته فکرمند ځکه ښه ګلونه رنګ په رنګ وکرل مننه فکرمند صاحب چې ګرانو لیدونکو ته او قدرمنو دوستانو ته مو ښکلې غزل وړاندې کړل مننه درنو لیدونکو چې تر پای را سره پات شو او زموږ شاعرانه بنډار مو وکته تر بلې خپرونه پورې چې زه باسط ملکزی یو ځل بیا ستاسو چوپړ ته زرېږم د الله په امان ښه وه